السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران محترمین دوستانو، زه سید برقه حقیار نن یو ځل بیا تاسو درانه حضور ته د ښکلي شانته ویډیو سره حاضر شوم. ګران محترمین دوستانو، زموږ تاسو نن ویډیو په دې باره کې دی چې موږ څنګه کولای شو د یو چا د شناخته کارت له لارې موږ تاسو د هغه سړي ټول معلومات لاسته راوړو چې آیا دغه سړی له کوم ځای دی او څه نومیږي او د پرسنټ شناخته کارت باندې څو سیم کارتونه خلاص شوي دي او په کوم ځای کې دغه سیم کارتونه خلاص کړي دي. د شناخته کارت ټول معلومات موږ تاسو په ډېر اسانۍ سره کولای شو چې دغه کس د شناخته کارت د لمبر په واسطه موږ ټول معلومات لاسته راوړو. نو ګران محترمین دوستان، تاسو دا ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو ته پای پورې وګورئ. کوم چې راځي نو ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر وي او وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولد به پورې خوندور ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي. ګران محترمین دوستان، د هر څه نه مخکې موږ تاسو پلی سټور ته کله چې پلی سټور ته لاړ، دلته سرچینګ په ځای کې به تاسو دغه پاکستان موبایل به تاسو سرچ کړئ. پاکستان موبایل کله چې مو سرچ کړئ دغه اپلیکیشن دغه اول اپلیکیشن دی. تاسو وګورئ دغه اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ، خپل موبایل کې به انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن لینک هم تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې درکوم چې له ډېر وسایل به تاسو کولای شئ دغه اپلیکیشن دغه موبایل د خپل موبایل کې انسټال کړئ. کله چې دغه اپلیکیشن انسټال کړئ او اوس نو موږ تاسو راځو دغه اوس نو هر څه مخکې موږ تاسو یو بل د شناخت کارت لمبر راخو. دغه شناخت کارت لمبر چې موږ راوخستئ دلته په دغه اپلیکیشن کې به دا به راخلاصو. کله چې موږ خلاص کړئ اوس د هغه شناخت کارت لمبر به دلته موږ تاسو په دغه سرچینګ په ځای کې به موږ تاسو د هغه کس د شناخت کارت لمبر به دلې موږ تاسو پکې قومي شناخت کارت چې نه دی هغه لمبر دلې پکې پیسټ کړو. هغه لمبر به دلې پکې مثلا ما لمبر پیسټ کړی، زه لمبر دلې پکې پیسټ کوم. دا ګران تاسو وګورئ دا د شناخت کارت لمبر څو بس تاسو هغه لمبر چې ووایي بیا تاسو اوس نو راځئ د سرچ باندې کلیک کوئ. پر دغه سرچ باندې به کلیک کړئ. کله چې پر سرچ باندې کلیک کړئ تاسو وګورئ دلته سرچینګ شروع کېږي. دلته به موږ تاسو د شناخت کارت ټول معلومات په لاس راکړي. تاسو وګورئ دغه د نوم یې څو، د شناخت کارت لمبر یې څو او دغه سیم چې په خلاصو دي ادرس یې څو او په کوم ځای کې د سیم یې خلاص کړی، په کوم ښار کې. دا بل تاسو وګورئ دلته موږ دغه سیم والا دا بل سیم پر خلاص کړی دی، په کوټ کې خلاص کړی، هغه په حیدرآباد کې خلاص کړی. دا په ټولو ځای کې دا په کوټ کې دی او دا په کوټ کې خلاصوي، دا په سوات کې خلاصوي. دا ټول مکمل معلومات موږ تاسو په لاس راکړي چې دا د کوم ځای وو او دا سیم په کوم ځای کې خلاص کړی دی او ادرس لمبر یې کوم ځای په دې ځکه د ادرس لمبر ورسره راځي. تاسو وګورئ هلته ایډرس ورته راځي او دا سیټي دا ښار دی په کوم ځای کې خلاص کړی دی او دا ټلیفون نمبر دی، دا ټلیفون نمبر خلاص کړی په دا باندې او دا شناخت کارت نمبر او دا تاسو کولای شئ چې په ډېر اسانۍ سره دغه ټول معلومات تاسو لاسته راوړئ. مثلا دا صرف د ضرورت په وخت کې تاسو کولای شئ چې دا هغه کس د ټول معلومات تاسو لاسته راوړئ چې دا څنګه کس وو او دا د کوم ځای دی او ټول د کوم سیم کارتونه چې په خلاص کړي دي. تاسو په دغه وسایل سره په ډېر وسایل تاسو کولای شئ چې دغه سړي معلومات ټول لاسته راوړئ. نو ګران محترمین دوستان، دا زموږ تاسو نننۍ ویډیو کوم چې تاسو نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ سید حقیار یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، د غنټې نشان پر وروسته لایک هم کړئ چې تر هر څه نه مخکې زموږ داسې ناولد پورې خوندور ویډیو تر تاسو پورې درورسیږي. والسلام.